وروره د تا مورد سوال دا و چې زه کار کوم په یو ځای کې هلته زنانه ښځې ګرځي هغه خپل عورت نه ستر کوي یعنې ویښتانو د جونې ښکاري او همداسې بېبا ګرځي نو د موږ سترګې لګېږي. وروره حکم د شریعت دا ده چې ته قصدن مه ګوره هغه ته که سترګې داسې لګېږي دا عفه ده خو دویم وارې مه ګوره بیا او قصدن مه ګوره کوشش وکړه چې سترګې دې ونه لګېږي تر خپل وسه پورې ځان وساته سترګې دې پټ ونیسه او وشکه او یا نظر دې بل خواته ونیسه په هغه وخت کې چې ته غږ کې هېڅ ورته مه ګوره نو ته په دې مکلفیت لري اما هغه باندې ته حاکم نه یې چې په زور په هغه باندې ستر وکړي ستر په باندې مراعات کړي نو هغه خپل کار یې داسې نه کړي ته خپل ځان کنټرول کړي باید او روزه ته هېڅ نقصان نه رسېږي چې ته که خپل ځان کنټرول کړي هېڅ مشکل هم نشته الله دې په خپل حفظ امان کې وساتي. وروره پوښتنه د تا دا و چې دیرې ته ځو کوم صورت وایو کوم دعا. وروره په دیره کې د احناف علماو په نزد قرآن ولوستل مکروه وایي دې ته مکروه وایي پس دعا کوه نو هر چیرې چې دعا وکړي صحیح ده که ورسیم زیارت قبور مو کې د ښه خبره ده جایز ده ثواب لري هغه اجر تا ته هم رسیږي او مړی ته هم چې دعا وکړي هغه هلته هم رسیږي او هر ځای چې وکړي رسیږي. کوم دعا چې اسان ده درته همغه ووایه او یا کوم دعا چې مسنه ده هغه دې په یاد هغه دعا ووایه او کنی کوم دعا چې د تا په ذهن راځي هغه دعا ورته وکړه داسې پښو ته درېږي مثلا په دې کې اختلاف د علماو ده د امام بانی فص ابن د ثروت راغلی ده سړی مخامخ قبلې ته ودرېږي ابن تیمیه صاحب وایي چې مخامخ مړې ته ودرېږي نو دا یو اختلاف د علما ده مشکل نه لري په کوم طریقه چې ودرېدلې صحیح ده الله هم په خپل حفظ امان کې وساته. وروره د تا سوال دا و چې د مونږ مځکې شرعي قوله په لاس هم نه ده د مونږ په لاسو نه ده خو املاک کې د مونږ په نوم د مونږ پلارو په نوم ثبت ده. وروره د صحیح ده ثبت محفوظ په جای او جعلي ثبت شوی نه او هلته بیا امارتي په نوم یعنې دولتي په نوم ثبت نه وي دا مځکه او که داسې ثبت محفوظ کې امارتي یا دولتي په نوم ثبت وي دا مځکه او بیا تاسو هم دا ثبت کړی په اعتبار دې چې کوم طریقه باندې ثبت کړی بیا دا نو محکمې پورې اړه لري چې تاسو محکمې ته ورسئ ذاتي هغه به تاسو دعوا کوئ ذاتي د چا سند چې معتبر و همغه ته ورکول کېږي که تاسو سند معتبر و تاسو ته ورکول کېږي او که نه بیا به دولتي کېږي په هغه شرایط سره ورته تعیین کړی ده. السلام علیکم. وروره تا پوښتنه دا اوس یو حافظ یا بل څوک نفل په جماعتو کوي د شپې له طرف نه خو فقها دا شرط ویلی ده چې دا صحیح ده په شرط دی چې اعلان ونه کړي خلکو ته خلک راونه بلي دې ته په سبیل د غوښتل د خلک نه وي همداسې هر څو نفر څه برابر څه کوي دا هېڅ کوم کراهیت نه لري او که غوښتل پکې اعلان پکې چې راځئ موږ تاسو هغه کوو دې ته فقهای احناف مکروه وایي. او بل خبره دې دا وکړ چې یو څوک چې تراویح کوي یو حافظ مثلا تراویح نه ده کړی هغه کوي بل سړی تهجد ورپسې اقتدا وکړي دا صحیح ده بالکل صحیح ده هېڅ مشکل هم نه لري ټولې نوافل ده صحیح ده بالکل بلکې تراویح قوي ده نسبتا لدې بل لمانځه نه دا مطلق نفل ده هغه سنت ده دا صحیح ده بالکل اقتدا یې صحیح ده. محترم سوال د تا دا و چې ماشین هم اخیستی ده یا سړی یو موټرونه یا ماشین یا نور شیان واخلي لپاره تجارت نو دا خو معلومه خبره ده زکات په دې کې شته اما کله چې قصد وکړي چې دا نه خرڅوم کار په باندې کوم یا خپله کار کوم یا په اجاره یې ورکوم د ټیلرونه د ماشینونه مثلا د په اجاره ورکوم خلکو ته مزدوري په باندې کوم زکات ساقطیږي له دې نه یعنې زکات یې نشته په باندې په مجرد قصد سره چې دی نیت قصد وکړ چې زیاتي نه خرڅوم نو زکات یې بیا په باندې نشته او که چیرې داسې چې لپاره د کار اخیستی او قصد وکړي چې دا زه خرڅوم
تجارت اوس په باندې کوم تر څو چې خرڅ کړی نی پیسې نقد شوی نی تر هغه پورې زکات په باندې نه ده لازم. یعنی خلاصه مطلب داسې مال لپاره د کور یا لپاره د کرایه یا لپاره د کاروبار اخیستی دا تر څو چې خرڅ نه کړي په مجرد نیت سره لپاره د تجارت نه ګرځي زکات پکې نشته. اما تجارتي مال چې اخیستی تجارت لپاره په مجرد نیت قصد سره دا زه اوس نه خرڅوم کار په باندې کوم زکات تر نه ساقطیږي. وروسته که بیا قصد وکړي چې اوس خرڅوم نو بیا تر څو چې خرڅ کړی نی د تجارت لپاره نه ګرځي. نو د تاسو د ماشین او د شانم څه ده چې کله قصد مو کړ چې په دې باندې کار کوو ذاتي دا ووتل له مال د تجارتي نه زکات ساقط شو. اوس بیرته که نیت کوي چې زه یې خرڅوم نو تر څو چې خرڅ کړی دی نی زکات په باندې نه لازمیږي. الله هم په خپل حفظ امان کې وساته. ورور سوال تا په ارتباط د قنوت نازله و، یعنی تا ویل چې د مونږ امام په دویم رکعت کې فصل رکوع نه دلته دعا کوي لپاره د فلسطین مسلمانانو د غزې مسلمانانو لپاره دعا کوي 2-3 دقیقې بیا وروسته سجده ته ځي همداسې. وروره ده بالکل صحیح ده، په حدیثو کې ثابت ده قنوت نازله ورته وایي، صحیح ده. په افغانستان کې کله چې امریکایان حمله شروع کړ هلته د امیر المؤمنین لخوا نه حکم وشو چې ټول امامان قنوت نازله ووایي. په ټول افغانستان کې که په یاد دي دلته ویل کېدل خلک ویل قنوت نازله. نو دا کوم واقعه چې اوس مسلمانانو باندې دا کولی شي دا جایز ده، بلکې ښه خبره ده چې دا وکړي، هېڅ مشکل هم نه لري وروره. ثابت ده په حدیثو کې، فقه کتابو کې هم د ذکر ده، صحیح ده.